د 1980 کال د مې میاشت پر اول تاریخ یوه 15 کسیزه ډله د انګلشتات بویریا په سیمه کې چې د آلمان یوه سیمه ده سره راټول سول. د دوی مشري یو سیمه ییز پروفیسور او د کلیسا د قانون استاد کوله چې آدم وایس هافت نومیده. د دوی د راټولېدلو هدف د کامل پالو نظام په نوم د یوې پټې ډلې تاسیس و چې وروسته بیا دا نوم الومیناتي ته واوښت چې د روشنفکرۍ، ځیرکتیا او روحانیت په معنا دی. د دوی د ډلې سمبول یا نښه کونګ مرغه و چې د دوی په عقیده دا سمبول د پوهې او ذکاوت خدای ته مربوط و. د دوی بله نښه په یوه دایره کې یو ټکی و، یعنی هر څه لیدونکې سترګه، د خدای سترګه نه بلکې د یو داسې نامعلوم ځواک سترګه چې دوی ورته ځواب ویونکي وه. د مې میاشتې اوله ورځ د زوکړې د ورځې په نامه د یو شیطاني جشن والپرس په تعقیب ولمانځل سوه چې دا جشن د پخوا څخه هم د شیطانانو او جادوګرو په نامه لمانځل کېده. د کوچنۍ ډلې لوی اهداف لرل. دوی غوښتل چې خلک خوشحال او آزاد کړي، خو اول یې باید خلک پیروان سي. د دوی مشر غوښتل چې په نړۍ کې یو نوی انقلاب رامنځته کړي. هدف یې د ټولې نړۍ تر یو حکومت لاندې راوستل و، یو نوی نړیوال نظام. نو د دې کار د عملي کولو لپاره اړینه و چې باید مسیحیت او هر هغه دین چې د نړۍ پر مخ شتون لري له منځه یوسي، او همدارنګه د نړۍ د ټولو حکومتونو له منځه وړل هم اړین و. د دې نوي قانون په رامنځته کولو سره دوی غوښتل چې خلک د دیني، اخلاقي او ټولنیز قید څخه آزاد کړي او په خلکو کې مساوات رامنځته کړي. د ادیانو د غیبي عقایدو پر وړاندې د عوامو په منځ کې بېدیني خپره کړي او د خواصو په منځ کې ټولو باطله ادیانو ته تر یو حده سر ټیټي. اقتصادي سیستم باید کمونیستي وي او پر ټوله نړۍ د الومیناتیانو واکمني وي. د دې ډلې مشر آدم وایس هافت لیکلي چې الومیناتي مشران په انسانانو کې تر ټولو غوره او سپېڅلي خلک دي. ان د دوی د ناکامیو په اړه شک کول هم د بخښلو نه دی. زړو واکمنانو ته مخه او نوو ته باید ښه راغلاست وویل سي. زه په ډاډ سره ویلی سم چې که تاسو مخکې هیڅکله هم د پټو ډلو په اړه څه نه وي اورېدلي، د الومیناتي تنظیم په اړه به مو حتما څه ناڅه اورېدلي وي. نو تقریبا 2 پیړۍ وروسته هم دا اصطلاح د ډیرو ټولنو په کلتور کې د داسې پټې ډلې لپاره استعمالیږي چې غواړي پر دنیا واکمني وکړي. خلک په سوپر بول سالیو کې د دوی د پټو الومیناتي سمبولونو او نښانو د اعلان په هیله وي. دوی ان د ټاکو بیل په اعلاناتو کې هم راڅرګند شوي. د بویریا الومیناتیانو د خپلې نظریې د خپرولو لپاره خورا ډیرې توطیت جوړونکي ډلې رامنځته کړي. په دې خپرونه کې به موږ د آدم وایس د اختراع، د باورونو، د کړنو او همدارنګه د دوی د ټولنې د بقا په اړه پوه سو. الومیناتي نظریه د 18مې پیړۍ د روشنفکرانو اختراع وه چې دا پیړۍ د ساینس او دلایلو د پرمختګ وخت ګڼل کېده. همدارنګه د خلکو علاقه له پټو علومو سره هم خورا زیاته سول. هغه پیړۍ چې فرانسوي فیلسوفان دیدارو، روسو او ولتیر یې وزېږول. همدارنګه ایټالوي جالکار السندرو کلیسترو، الماني هپنوتیست یا جادوګر فریدریک انتون میزمر او نه هېرېدونکی کیمیاپوه سانت ژمي وزېږول. د آدم وایس د نظریې او پلان په اړه نور نوي څه نسته. الومیناتي اصطلاح تر دې مخکې هم ډیره ویل سوې وه. په پخوانۍ زمانه کې به د یو نامعلوم دین پیرو ته الومیناتس ویل کېدل او همدارنګه به دا لفظ هغه عیسویانو ته کارېده کوم و چې د عیسویت د قبلولو لپاره ولامبل. په اصل کې آدم وایس غوښتل چې د شیطاني قواو په ګمارلو خپل ځان ته د ځمکې پر سر جنت تجربه کړي، چې دا نظریه تر دې ډیره مخکې موجوده وه. د مزدک په نامه د 5مې پیړۍ یو مذهبي مشر په فارس کې همداسې یو فکر درلود. او همدارنګه یو بل مثال چې ډیری په دې باور دي چې د عیسی علیه السلام پر راتګ سره به په پیړیو په دې دنیا کې آرامي وي، یا هم هغه پادشاهي چې یهود یې د دجال د راتګ سره تصور کوي. د دوی او آدم وایس ترمنځ دا توپیر دی چې د آدم دا نظام به د انسانانو لخوا جوړیږي، البته د دوی په عقیده د کاملو انسانانو په ذریعه. د دې تاریخي عقیدې راخیستو څخه د آدم وایس هدف د یو سازمان جوړول و.
د دې پر ځای چې خلکو ته په علني او په ډاګه تبلیغ وکړي په پټه توګه تبلیغ شروع کړ. همدارنګه د په خپل وینا کې ویلي چې زموږ د نظام قوت د هغه په رازدارۍ کې نغښتی دی. په خپل نامه یې هیڅکله او په هیڅ ځای کې مه ښکاره کوئ. باید همیشه په بل نوم او بل تعریف کې راڅرګند سي. د ادم وایس د اصلیت په اړه د پوښتنو سره سره دا پوښتنه هم را پیدا کیږي چې د دې هر څه درشا اصلي څهره دی او کدی د یوې غټې دسیسې یوه برخه ده. د پټو علومو استاذ مینلی پی هال د دوی په اړه داسې وایي: د بویریا الومیناتیان د یو لوی خوځښت یوه کوچنۍ برخه وه او د ده په ګمان ادم وایس د دې ډلې یو وفادار خادم و چې د ده تر شا د پټې ډلې کار کاوه. حال دا هم زیاته کړې چې دا لویه ډله خپل ټول باور او اعتماد یوې داسې ډلې ته نه سپاري چې هغه له منځه تلونکې وي. نو د بویریا الومیناتیان د داستان یوه برخه وه، نه پوره داستان. په ظاهره داسې ښکارېده چې ادم او د ده پیروان له خپلو لویو هدفونو څخه ډیر لرې پاته سول. د بویریا الومیناتیانو په رسمي ډول حتی تر 10 کلونو پورې هم دوام ونه کړ. دا ډله هم د بې حسابه ناکامه ډلو په څیر چې د تاریخ په څپو کې ورکې سوي له منځه ولاړه. خو دومره اسانه هم نه. دوی هیڅکله هم ګیر نه سول او نه هم له دوی څخه پوښتنه وسوه. The Illuminati were never rounded up or brought to account. Weishaupt lived to write. آدم وایسهافت د ژوند تر پایه یعنی 1830 پورې لیکنې کولې او په خلکو کې خپل نفوذ درلود. دا ډله هیڅکله هم په رسمي توګه له منځه نه ولاړه ځکه چې دا یوه پټه ډله وه. څرنګه چې آدم وایس په خپله لیکنه کې هم ویلي ول چې د دوی قوت د دوی په رازدارۍ کې دی او دوی به همیشه په نورو نومونو راڅرګندېدل. How do you ban that? په تاریخ کې د نورو پټو ټولنو په څیر یې لکه ټمپلر، اساسنز، کاتارس او همداسې نوري چې تر دې مخکې وې څنګه له منځه وړلی سو. نو موږ ویلی سو چې الومیناتي تنظیم هم همداسې په یو ډول او بل ډول پر مخ ولاړه. تاسو دا ویلی سئ چې د دوی برملا کېدل د دوی دپاره ډیر ګټور کار و ځکه چې د بد شهرت په نامه څه نسته. له همدې برملا کېدو سره د دوی نوم تر لرې لرې ځایونو ورسېد او هغه خلکو چې شاید هیڅکله یې دا نوم نه وای اورېدلی خو اوس یې واورېد. نو په کومه اندازه چې د خلکو ورسره کرکه پیدا سوه په همدې اندازه خلک ورته لیواله هم سول. بعضې وایي چې ادم په خپله د همدې هدف لپاره دا راز افشا کړ. په بل عبارت دا د ده د پلان یوه حصه وه. نو ادم وایسهافت څوک و؟ So who was Adam Weishaupt? His full name was Johann Adam. د ده پوره نوم یوهان آدم یوسف وایسهافت و. لکه څرنګه چې بعضو ادعا کړې دی یهودي نه و، نه هم عیسوي پادري و او نه هم د کومې مذهبي ډلې پیرو و. هغه د یو وکیل زوی و. پلار یې په ځوانۍ کې مړ سو او د زوی سرپرستي یو چا په غاړه واخیستل چې نوم یې بیرن یوهان فون ایشتاف و. ایشتاف د هغه دور یو له پوهو عالمانو څخه و. همدارنګه په انګلشتات نومي ښار کې د عیسویت د یو مذهبي پوهنتون مشر و. له هغه سره د غیر قانوني او ممنوعه کتابونو ډک یو کتابتون هم و. کوچني آدم هم په دې کتابتون کې د لوستلو اجازه لرله. بې له شکه د بعضې شیان زده کړل. په 15 کلنۍ کې یې په انګلشتات پوهنتون کې داخله ترلاسه کړه او د حقوقو په زده کړه کې یې د خپل مړه پلار لاره غوره کړل. هغه د 20 کلونو په عمر په 1988 کال کې له پوهنتون څخه فارغه او په همدې پوهنتون کې بیا ښوونکی سو. هغه په خپله سیمه کې ښه کامیاب و او دی د آلمان د پوهو خلکو له ډلې څخه یو عادي ځوان ښکارېدی. He was a hometown boy made good. He seemed a typical member of the German intellectual establishment. د ده مذهبي استادان د خپل تدریس په سخت طریزۍ او جدیت مشهوره و. د درس یوه تګلاره یې کازواستري وه. په دې ډول به یې د ځانه په جوړو تیر ایستونکو ګډوډو او په ځانګړي ډول اخلاقي دلایلو مقابل لوري قانع کاوه. په لنډ عبارت د پروپاګند په هنر ادم وایس یو مهم اما له پامه غورځېدلی درس زده کړ. هغه دا چې عقل تل د رحم تقاضا نه کوي. عقل د شواهدو د له منځه وړلو غوښتنه کوي. نو موږ داسې ویلی سو چې د دې پوهنتون مذهبي استادان په خپله د کاتولیک کلیسا یوه پټه ډله وه. د خپل مشر یا جنرال تر قومندې لاندې دوی د کلیسا له دشمنانو سره په ډیره جذبه او وفادارۍ جنګېدل. سیاسي توطیې جوړولې او ان د وژنو څخه یې هم مخ نه اړوي. Conspiracy, even assassination was their stock and trade. Much like the medieval Knights Templars, they amassed
د منځنیو پیړیو د معبدونو نایټ سپاهیانو په څیر دوی هم قدرت او مال دواړه په خپل واک کې واخیستل، او د نایټ سپاهیانو په څیر د دوی د عمل هم له دوی څخه د ځان پر وړاندې د خلکو بغض، حسد او ویره پیدا کړه. د ټمپلر ډلې قضیه په پای کې د الحاد او کوپر په نوم له منځه ولاړه، او دوی هم نږدې له همدې برخلیک سره مخ وو. په 1992 کال کې 14 پاپ کلمپت ته وویل سول چې د دې استادانو ډله له منځه یوسي. د آدم وایس لپاره دا یو فرصت وو، او په انګلشتات کې دی د کلیسا د مشرانو د ډلې څخه سو. آدم خپل استادانو ته خپل خوښي او ناخوښي څرګنده کړه. آدم په خپل وروستي مقام کې د ایلومیناټي مشر په حیث ټول قدرت یوازې په خپل واک کې واخیست. ان ویلای سو چې د ایلومیناټي ټولنې ټول پلان یې خپل کړ، حتی د دې استادانو ټول پټ رازونه او رازداري یې خپل کړې. نو په همدې دلیل بعضو شک درلود چې آدم وایس د همدې مذهبي استادانو د مرکزی کرکټر په توګه پاتې سو، او په پټه توګه یې خپل کار ته دوام ورکړ. نو د آدم وایس پلان څه و؟ هغه د رازداري په اړه ډیر اندېښمن و، او ویل یې چې زما په اند د انسانانو د رهبرۍ لپاره تر ټولو مؤثره لار مبهموالی دی، ځکه د انسانانو ذهن همیشه په راز پوهېدل غواړي. په همدې راز د پوهېدلو وروسته د مخفي ټولنو لوبې او چلونه خورا ډیر سول. نو د ویل چې زه غواړم د دې انساني ضعف څخه یوه دنیوي ګټه پورته کړم، یعنی د بشریت د دنیوي ګټې لپاره یې وکاروم. که په لنډ ډول وویل، وایس هافت ولیدل چې انسان تل د لوړې درجې غوښتونکی دی، او دوی ته د اصلي یا جعلي رازونو وړاندې کول هغه لاره ده چې دوی ورباندې تیرستل کېدلی سي. آدم وایس د یوې داسې فعالې پټې ډلې په لټه کې سو چې د هغې څخه په استفاده خپله نوې ډله مخفي وساتي. بالاخره یې پریکړه وکړل چې زموږ لپاره تر ټولو ښه ډله د فریمسن ډله ده. خلک ورسره عادي سوي، زیاته تمه نه ورڅخه لري، نو ځکه زیات پام هم نه ورته کوي. هغه په عادي پریمسنرانو ډول ډول پسخند واهه، خو د لیواله او ژمنو غړو د دوی د ځایي ډلو د مخفي ارتباط او یووالي او د فریمسنرانو د ګمارنې د غوره طریقې احترام یې کاوه. نو په 1970 کال کې آدم وایس د فریمسنرانو د یوې ځایي ډلې سره یو ځای سو، او د ایلومیناټي له ټولو غړو څخه یې وغوښتل چې همداسې وکړي. کله چې دا چاره پیل سول، نو د رهبرۍ څوکۍ د لاسته راوړلو هڅې یې هم پیل کړې، او د فریمسن ډلې یې د ایلومیناټي ډلې د پراختیا او پروپاګند لپاره د یوې وسیلې په توګه استعمال کړې. همداراز آدم وایس د خپل پلان د ښه پرمخ وړلو لپاره د کتابونو او ادبي ټولنو ارزښت هم درک کړ چې دا د هغه وخت انټرنیټ و. نو دا امر وکړ چې داسې ډلې دې جوړې سي او یا دې پکښې نفوذ وسي، ترڅو موږ وکولای سو د خلکو نظر هرې خواته چې موږ وغواړو واړو، او ایلومیناټیانو به هر چا پیردونکي څه څاري. د به ویل چې که کوم لیکوال یو داسې څه خپاره کړي چې هغه خلک ځان ته جذبوي او زموږ د پلان مطابق نه وي، نو باید قانع کړو چې زموږ پلوی سي، او یا یې د خپل کاره پښیمانه کړو. سره د دې چې آدم وایس له دینونو څخه کرکه درلوده، خو بیا یې هم د مذهبي مشرانو ګمارل اړین وبلل. د لیکلي چې په عیسویت کې د هر مذهب پیرو ملایان او پوهان چې زموږ د ډلې سره اړیکه لري په دې باور دي چې دوی په ایلومیناټیزم کې اصلي او حقیقي عیسویت ویني. ای فانی انسان، آیا داسې څه سته چې ته پرې باور نسې کولای؟ آدم وایس د جامعې عادي وګړي هم نه و هیر کړي. د به ویل چې موږ باید په هر ځای کې عام خلک خپل کړو، او دا چاره په ښه اخلاقو، متقابل احترام، شهرت او د دوی د نظریو او عقیدو د منلو له لارې د ښوونځیو په مټ په ډیر ښه ډول ترسره کېدلی سي، چې په دې ډول د وخت په تیریدو د دوی عقیدې په کراره له ریښو ایستلی سو. Nor did he ignore women. او د ښځې هم له پامه نه دي غورځولي، او په دې اړه لیکي د نارینه‌و د متاثره کولو تر ټولو غوره لار د ښځو استعمال دی، ځکه نو ښځې باید زموږ یو ارزان ترینه آله وي. د دوی د باور د ترلاسه کولو لپاره باید ځان ورته خواخوږي وښیو او د ازادۍ په نامه یې راوپاروو. په دې ډول به ښځې زموږ لپاره په پوره تشویق سره کار کوي، خو په دې به نه پوهیږي چې دوی زموږ لپاره کار کوي. خو بیا هم د آدم وایس دا تخیلي دنیا د نارینه‌و دنیا وه. د هرې کورنۍ مشر او واکدار به نارینه و،
که دا تاسو ته چل او دوکه ښکاریږي نو تاسو پر حق یاست. آدم وایس به یې هم در سره ومني. د ده اصلي هدف د نارینه‌و ازادي او خوشحالي وه، خو لومړی یې باید دې ته آماده کړي. نو د تیارېدو لپاره چم، دوکې او آن زور ته هم اړتیا وه. چیرې چې باید ایلومیناټي مشران د نوي نظام تر ټولو پوه او هوښیار اشراف وای، خو بیا هم دوی ټول سره یو برابر نه ول او نه هم آزاد ول. نوي غړي به د خپل مشر یا لارښود تر پوره کنټرول لاندې وه. دوی ته به ویل کېدل چې څه ولولي، څنګه فکر وکړي، او له دوی څخه به په ورځني ډول د دوی د سوچونو او کارونو په باره کې پوښتنه کېده، او همدارنګه به د دوی د شخصي ژوند په اړه هم معلومات اخیستل کېده، او دوی به هیڅ هم له خپل مشر یا لارښود څخه نسوای پټولی، او باید چې په پټو سترګو یې په هر څه کې اعتراف کړی وای. نوي شامل سوو کسانو ته به خاص نومونه ورکول کېدل، او دا نومونه به اکثر پخواني نومونه وه. د وایس نوم و سپارټکس، او همدارنګه نور نومونه چې له پټو ډلو سره یې تړاو درلود، لکه اوسایرس، پایتاګورس، آتس. کله چې به نوي شامل سوي کسان مخکې پړاو یعنی د منوره ورونو پړاو ته واوښتل، نو بیا به په کامله توګه ایلومیناټي تنظیم ته داخل سو. او همدارنګه دوه نورې لوړې درجې د کشرانو او مشرانو ایلومیناټیانو په نوم هم وي، او آدم وایس دا فیصله کړې وه چې هغه کسان چې یوه ذره هم دوی پر خپله زړه عقیده ولاړ وي نو نسي کولی چې دې درجو ته ورسیږي، او نه هم د وطنپال لپاره په دې درجو کې ځای وو. یوازې د نوي قانون لپاره باید په بشپړ ډول ژمنتیا وي. د هر چا لپاره د ایلومیناټیانو مشر هم قانون وو هم وطن. د باچا او د وطن سره مینه د دوی د اهدافو سره په ټکر کې وه. آن عادي اخلاق پالل هم منع، دروغ ویل، چاته زهر ورکول، پټې وژنې، په دروغو قسم خوړل، له خپل وطن سره دوکه او د یو واکمن پر ضد اقدام کول جرم نه حسابېدی، خو په دې شرط چې کوم ایلومیناټي مشر یې امر کړی وای او د دې تنظیم په ګټه وای. دا نو هغه زړه مقوله ده چې وای پاکو خلکو ته هر څه پاک وي. نو ویلی سو چې په اصل کې دا د دین او قانون څخه سرغړونه وه، یعنی د ټولو دودیزو اصولو او محدودیتونو ردول وه. ایلومیناټیانو وروسته بیا نورې نوې درجه بندۍ هم وکړې چې د دې ډلې عام وګړي پرې نه وه خبر، لکه سکاټیش نایټ یعنی د دې تنظیم د تعظیم ډله، ایپاپټس، پرفیکټس، نیشنل ډایرکټرز، نیشنل پرفیکټس او ګراند ماستر یا سرعلا کماندان، چې دا د آدم وایس خپل رتبه وه. د ایلومیناټیانو پروپاګاند پر دې خبره ډیر ټینګار کاوه چې دا تنظیم به تاسو د ټولو مذهبي تعصبونو څخه خلاص کړي، ټولنیزو اخلاقو ته به مو وده ورکړي، او ډیر ژر به تاسو په یوه آزاده او عادلانه فضا کې عامې خوشحالۍ ته ورسوي. تاسو به د مقامونو، تابعیت او اقتصادي ډلبندۍ څخه آزاد کړي. او هافت دا ادعا هم کول چې زما پلان دقیق او کامل دی او زما تګلاره مؤثره او نه ماتېدونکې ده. زموږ پټې ډلې په داسې طریقو کار کوي چې په مخ کې هیڅ هم مقاومت نشي کولی، او ډیر ژر به انسانان آزاد او خوشحاله سي. که تاسو ته دا خبرې آشنا ښکاریږي نو څه عجبه نه ده، ځکه چې د ایلومیناټیانو طریقې د دوی اصل او وعدې ټولې د همدې وروستي کمیونیزم په څیر دي. دا تاسو ته یو تصادف ښکاري او که میراث. نو د آدم دې پلان په عملي ډګر کې څرنګه کار کاوه؟ د ټیری میلنسن په څیر تحقیق کوونکي، څوک چې د رازونو د ارشیف په نوم یو ویب سایټ لري، تر 4,500 پورې تایید سوي ایلومیناټیان په ګوته کړي، او بعضې کسانو بیا دا ډله د خپلو اصلي 15 کسانو څخه ماسې وه له 600 څخه تر 2000 کسانو پورې تخمین کړی ده، چې دا د هغو په نسبت یو لوی تعداد دی. خو بیا هم پټې ډلې له تعداد څخه کیفیت ته ډیر ارزښت ورکوي. د ایلومیناټیانو مشهوره کسان په ځانګړي توګه اکثره د 18مې پیړۍ پوهان، وکیلان، علمي شخصیتونه، فزیک پوهان، لیکوالان او دیني عالمان وو. د دوی له ډلې څخه یو هم د یوهان فیتن ګیتا په نوم و. د فاوست ډرامې لیکوال او په غربي ادبیاتو کې یو مشهور شخصیت و، او دی د یو بل ایلومیناټي کارل اګوست شخصي مشاور هم و. د دوی په ډله کې په حیرانونکي ډول په زیاته کچه لوړ رتبه اشراف هم موجود وو، لکه شهزادګان او وزیران، خو دهقانان، قصابان او صفاکاران پکښې نه وو. Peasants, butchers, and chimney sweeps are absent. Jews, pagans, and ex-Jesuits were generally excluded, though exceptions were made. په لویه کچه ایلومیناټیان د فریمسن ډلې څخه وو چې زیات یې المانیان وو، خو دوی په اتریش، هنګري، سویزرلند، فرانسه، دنمارک او حتی په روسیه کې هم غړي درلودل، او د دوی یوه فعاله ډله د ایټالیا په نافلس ښار کې اوسېدل.
دوی په 1999 کال د ناپلوس په ښار کې د پارتنوبیانو د لنډمهاله جمهوریت د لارښود په حیث عمل کاوه. ادم وایس په جامعه کې د تاثیر لرونکو اشخاصو ګمارنې ته خاصه توجه کوله، کومو ته چې په ننني وخت کې د ټولنیزو رسنیو مبارزین ویل کېږي او د ټولنې مفکوره بدلولی سي. د ایلومیناټیانو د تنظیم غړي نه ډیر بډایه او نه هم ډیر مسکینان وو، بلکې د منځنۍ درجې خلک وو. دوی لږ شتمني لرله، خو د ډیر شتمنۍ هیله یې هم کوله، ځکه دوی حسد او حرص دواړه لرل، چې همدا حرص او حسد د هر انقلابي مشر په زړه کې وي. مارکس، لینن او کاسترو هم کټ مټ د همدې ډول فکر خوندان. د دومره رازداري او مخفیت سره بیا هم د وایس هافت تنظیم داسې ښکارېدی چې نور نو په بشپړ ډول افشا شوی، خو افشا کېدل په دې معنا نه چې نور نو دا تنظیم له منځه ولاړ. د بویریا مشر کارل تیودور د کلیسا له طرفه له ډیر فشار څخه وروسته په 1984 کال کې ایلومیناټي ډله یا سازمان بند کړ او بیا په 1915 کې بند کړ. یو ځل بیا په 1980 کال او په اخر ځل یې په 1990 کال کې بند کړ. معلومه ده چې دا فشار هم اسانه کار نه و او نه هم بسنه کول. د بویریا څخه د باندې د دوی تنظیم برحاله و. ادم وایس له بویریا څخه ګوتا نومي ځای ته ولاړ، چې هلته بیا د دوی د ډلې یو شهزاده هاور فون دواک د ساتنه کوله. د دوی د ډلې یو مهم شخص د لنډ مهال لپاره زندان ته واچول سو، خو په 1980 کال کې له زندان څخه پاریس ته وتښتید او همدارنګه یو کال وروسته د یوهان بوډي په نوم کس چې ادم وایس د دې ډلې د اجرایي منشي په توګه ټاکلی و ونیول سو. د ایلومیناټیانو افشا څه نه څه د دوی د ډلې د یو پخواني غړي اډولف فون کینګي په وسیله ترسره سوه، چا چې د ادم وایس سره په استبدادي طبیعت اختلاف درلود او همدارنګه د ادم وایس په دې تورناوه چې دی په پټه د مذهبي ښوونکو د ډلې غړي دي. لکه څنګه چې مې مخکې وویل چې ایلومیناټیان په خپل منځ کې څو ډلې وې، د ایلومیناټي اصطلاح نسبت د رومیانو د وخت یوې پټې ډلې ته کېږي. نو ایلومینزم یا هم روشن فکري یوازې یو غربي مفهوم نه و. په 14مه پیړۍ کې کوم چې اوسنی افغانستان حسابیږي، د روښانیانو په نوم د ورورولۍ یو ډله را پیدا سوه، یعنی پوه خلک. دوی یو ډول پراخ او مخفي مراسم هم درلود. د دې ډلې رهبر یو پوه سړی و، په عین حال کې یو صوفي، جنګیالی او مذهبي مشر و چې نوم یې و پیر بایزید خان. د ځواکمن مغولو په شمول د هغه وخت د سیکولرو او واکمنو د جبر او غلطو عقیدو په ضد غږ پورته کړ. پیر بایزید د ستا نظامونو د پرځولو او د مساواتو پر بنسټ د ولاړ یا هم کمونیستي نظام د رامنځته کولو په اړه خلکو ته ویناوې کولې. په کم نظام کې چې نارینه او ښځینه ټول باید د یو پوه او زړهسواند مشر تر حاکمیت او لارښوونې لاندې د مساواتو څخه برخمن وي. دا خبره یو څه شناخته نه ښکاري؟ آیا په رښتیا هم روښانیان د یو لوی تحریک یوه برخه وه، لکه څنګه چې یې لیکوال مانلی هال ګڼي؟ د همدې مودې په شاوخوا کې په اسپانیا کې د الومبرادوس یا هم ایلومیناتوس په نوم یوه بله ډله هم وه. دوی په لومړي ځل په 1494 کال کې را په ډاګه سول او داسې ویل کېږي چې دوی له ایټالیا څخه اسپانیا ته راغلي وو. د کلیسا مشرانو پر دوی د پخواني کاتار ډلې د پاتې شوو کسانو شک وکړ. دا شک یې ځکه وکړ چې دوی د کاتولیک کلیسا واکمني او دودونه نه منل او دا هسپانوي ایلومیناټیان د داسې مشرانو په تعقیب کې چې ورته د ملایکو او اولیاءو او سپیڅلي اشخاصو په واسطه لارښوونه کیږي، د یو مبهم علم او د خدای سره د یو خوشاله یووالي په لټه کې سول، چې په ترلاسه کولو به یې دوی بې له دې چې ګناهګار وګڼل سي خپل شهوت او هر ډول نفساني غوښتنې ترسره کولی سي. یو ځل بیا به هماغه قصه پیل سي چې وایي پاکو خلکو ته هر څه پاک وي. په همدې خاطر پر دوی شک پیدا سو چې ګواکې دا هر څه د یوې جنسي ډلې د پټولو لپاره ترسره کیږي. په 1525 کال کې د کلیسا د مداخلې سره پر المبرادوس ډله بندیز ولګېد. د دې ډلې سره په تړاو لرلو تورن شخص اګنیشیس لویولاو چې په راتلونکي کې د عیسویت د مذهبي استادانو د ډلې مؤسس سو. خو بیا هم المبرادوس ډله بشپړه له منځه نه ولاړه او د 18مې پیړۍ په اوایلو کې تر فرانسې وغځېده. هلته دوی د ایلومینس په نوم یادېدل. د پخواني کاتولیک کلیسا د یو مشر پیر ګیران تر مشرۍ لاندې د ایلومیناټیانو دې ډلې په 1435 کال کې تر کمزوري کېدو وړاندې د فرانسې په پیکاردي سیمه کې نفوذ پیدا کړ او د دوی ظهور د راسکروشنز په نوم د یوې بلې ډلې سره هم تړاو درلود. د 18مې پیړۍ په اوایلو کې د ایلومیناټیانو یوه بله ډله د جنوبي فرانسې په سیون
کاوناز نومي لري پرته سیمه کې راڅرګنده سول. دوی د پروتستانو عیسویانو یو باغي ډله وه چې د فرانسې د حکومت او د کاتولیک کلیسا پر ضد یې بغاوت کړی و. د دوی له ډلې څخه یو څو کسان بیا انګلستان ته ولاړل او دوی هلته د فرانسوي پیغمبرانو په نوم ډله جوړه کړه، څوک چې بیا وروسته د اسوټریک فرمسنانو د ډلې سره یو ځای سول. په 1945 کال کې په فرانسه کې د یوکیم معتین د پاسکوال په نامه جادوګر یو بل د ایلومیناتیانو ډله جوړه کړه چې د جنګیالیو، ماسونیانو او د پادریانو نظام په نامه و. د دوی عقیده د پخوانیو يهوديانو له مبهمو رواجونو، کباله، جادویي مراسمو او همدارنګه د سویډن د روحاني عالم ایمانوئل سویډنبرګ له عقیدو څخه اخیستل سوی وه. دوی ان تر روسیې پورې وغځېدل او په ماسکو کې د دوی ډله ډیره پیاوړې سوه او بیا وروسته په 1990 کال کې د لوی کارترین لخوا وټکول سول. د یو مشهور کلتور د یوې برخې په توګه د ایلومیناتانو داستانونو وخت په وخت تغییر کاوه. اول ځل شاید په 1913 کال کې د لیکوالې میری شلی په فرانکنشتاین ناول کې د دوی داستان ذکر شوی وي. د وایس هافت پلارنی ټاټوبی انګلشټات هغه سیمه ده چې ویکټر فرانکنشتاین خپل ناول پکښې لیکلی دی. بعضې بیا د میری شلی داستان د وایس هافت د ایلومیناټي تنظیم سره مشابه کوي چې دواړو په وروستیو کې پر هغوی کنټرول له لاسه ورکړ. د میری شلی خاوند پیرسی شلی چې یو مشهور شاعر هم و له ایلومیناټي تنظیم څخه ډیر متاثر و. تحقیق کوونکی سکاټ دی هارت داسې وایي چې پیرسی شلی خپل د ایلومیناټیانو غړی و او د دې ناول اصلي لیکوال هم دی و. د وایس هافت تنظیم د ګاتیک پات بویلرز په نامه د داستانونو د لړۍ په هر داستان کې یو بدنامه صحرا سوه. جین آستن یې په خپل ناول نورتینګر ابي کې د ټوکو په شکل یادونه کړې. د ټولستوی په ناول سوله او جنگ کې هم یادونه سوې. اوسنیو لیکوالانو لکه هیبرتو ایکو، ډان براون او حتی مارول هم د دوی یادونه په خپلو تنزیه کتابونو کې کړې ده. تر هغه وروسته په گیمونو او موسیقي کې هم د دوی یادونه سوې، لکه د ایلومیناټي په نوم د مدانا د 2015 کال سندره او همداسې نور. ایلومیناټي نظریه په خلکو کې بېشمیره افواهات خپاره کړي. په 1916 کال کې نیسټا ویبسټر په خپل کتاب پټې ډلې او تخریبي تحریکونه کې ادعا کړې چې د فرانسې د انقلاب تر شا هم د ایلومیناټي تنظیم لاس و او وروسته یې د بولشویکس انقلاب او د تاریخ د هر لوی انقلاب په اړه همداسې ادعا کړې چې ګواکې په دې کې د ایلومیناټي تنظیم لاس و. د ایلومیناټي نوم اوس د هر هغه چا لپاره استعمالیږي چې غواړي په مخفي ډول پر ټوله نړۍ حکومت وکړي. د هنري کیسنجر، ملکه الیزابت، ډیوډ راکرفیلر او ارمز باسل زهارف مشترک اوصاف یوازې همدا دي چې دوی ټول د ایلومیناټي تنظیم د غړو په نوم تورن سوي دي. په 1990 کې انګریز راز سپړونکي ډیوډ ایک یو عجیبه نظر وړاندې کړ. ډیر عجیبه. هغه وویل چې ایلومیناټیان شکل بدلونکي خلایي مخلوق دی. ادم وایس به د دې ډول نظریو او قصو په اړه څه فکر وکړي؟ آیا هغه به له دې څخه کرکه وکړي چې د هغه پلان څخه چې د انسانانو د خوشحالي او ازادۍ لپاره جوړ کړی وو غلطه استفاده کیږي او ملنډ پرې وهل کیږي، او که به په دې خبر خوشاله سي چې د تنظیم نوم ژوندی پاتې سوی او د 1918 په پرتله یې د دل فکر څخه هم زیات قدرت ترلاسه کړی دی.